که دا ټوله دنیا ماله څوک راکړي نو زه سعودي عرب ته د کانسرټس دپاره هېڅکله هم نشم درتلی. تاسو مه خفه کېږئ. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو، ناز اقبال د سعودي عرب میوزیک پروګرام نه انکار وکړو او د پښتنو زړونه یې وګاټه او سعودي عرب ولې د میوزیک پروګرامونه شروع کړو. نو راځئ د ناز اقبال لا ویډیو لږه شانتې وګورو. ګرانو قدرمنو، السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. قدرمنو، زما استاد نظیر ګل استاد ما ته سوال جواب کړی چې په سعودي عرب کې کانسرټس دی او ما د هغې انکار وکړو. نو زما استاد زما نه لږ ګیلمن دی. نو زه استاد جي ته هم وایم او تاسو ټولو ته وایم چې ما نه په دې مه خفه کېږئ. زه سعودي عرب ته نشم راتلی د کانسرټ دپاره، د سندرو دپاره، ځکه چې هغه د عبادت ځای دی او موږ له پکار ده چې هلته لاړ شو، د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. هلته مکه مدینه ده، نو چې هلته مونږ سندرې ووایو نو دا خو لکه بې حرمتي ده او ډېره غټه بې ادبي ده. نو تاسو ما نه په دې مه خفه کېږئ او که دا په بل ځای کې وی نو ضرور زه به ضرور استاد جي ته وایم چې تاسو سره به زه تلې ومه. که دا ټوله دنیا ماله څوک راکړي نو زه سعودي عرب ته د کانسرټس دپاره هېڅکله هم نشم درتلی. تاسو مه خفه کېږئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. ښه ملګرو، د ناز اقبال لا خبرې به تاسو اورېدلي. ناز اقبال د ټولو مسلمانانو زړونه وګټل. زنده‌باد ناز اقبال، ستا غیرت او ایمان ته سلام. که ویډیو م خوښه شوي مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ او خپله رای م راته په کمنټس کې پرې راکړئ. او اوس ماته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.